خانو پالوش والا ما مریض ما پروت ما هیڅ دادک منشته بغیر د الله نه کومک د الله د رضا لپاره وکړي. روزي منشته مبارک او استاد سبحان الله پاک اجر درکړي او مال مخ کې زدا ستا ډېر نه فرمانو ما سمره پا غلطا لا روانو ما ربا شکریا ربا شکریا ربا شکریا چې دې پلار کړما ربا شکریا چې دې پلار کړما مخ کې زدا ستا ډېر نه فرمانو ما سمره پا غلطا لا روانو ما ربا شکریا ربا. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د باجوړ واینس کتونکو یو ځل بیا احسان صادق تاسو ته هرکلی وی. امید دی چې زمونږ ټول مسافر دا ټیم چې څوک مونږ ګوري زمونږ دغه پروګرام ګوري هغې ټولو ته سلامونه هرکلی. کتونکو څنګه چې تاسو ته پته ده چې نن 14مه روژه ده رمضان المبارک ښکلې میاشت ده. کله چې هم تاسو صحافت کوئ که نه نو تاسو اول سټارټ د خپل علاقې نه والی په خپله علاقه په خپل ګاونډ کې که کم غریبو نو اول د هغې اواز راوچت کړئ او بیا چې کومه دی نو په نورو خلکو پسې وګرځئ. ګرانو کتونکو نن ما سره ایکه خان ماما موجود دی. کتونکو ستاسو وخت نور نه ضایع کوم. ایکه خان ماما چې کوم دی نو حالات پرې راغله او دا بیمار شو د دیو پالج شروع او مخکې به د دیو سره چې کوم نږدې مسجد دی نو د هغې خدمت به هم کوو. زمونږ دغه ټول کلی پې آبادو خو بیا د وخت سره سره چې کوم دی نو حالات پې رال او ایکه خان ماما پالج شو پالج والو هغه بیمار شو. نن د 14مه روژه کې د ایکه خان ماما کور ته راغلو او د دې د ژوند حالات تاسو تږدو. دغه ویډیو ورسره شیر کړئ د نورو مسافرو سره او د دیو چې کوم نمبر دی د موبایل هغه به ایکه خان ماما نمبر به تاسو ته سلیمان سالار صاحب د باجوړ واینس په شیشه باندې ولیکي. په دغه نمبر ورسره ډایرکټ رابطه وکړئ. راځم د ایکه خان ماما په طرف باندې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. محترم او موجودونکو السلام علیکم. عرض دار چې ایکه خان پالوش والا ما مریض ما پروت ما هیڅ دادک منشته بغیر د الله نه. از ما دا امید چې تاسو ما سره د الله په لار کې یو امتحاني کومک تاسو وکړئ نو ډېر ښه به وي. او زه ډېر بېوس یم هېڅ اعداد نه لرم هېڅ کومک نه لرم او د خپل وجود نه او د خپل میلمستیا په حال کې پروت یم. نو تاسو ته عرض وړاندې کوم چې زما څه ستاسو ته هر طرف نه چې زما څه امداد او کومک د الله د رضا لپاره وکړئ. روزي میاشته مبارک او ستاسو ته به الله پاک اجر درکړي او مال به الله پاک صحت راکړي. نو په دې ورځ تاسو ته عرض وړاندې کوم چې کتونکو زما حالات ولیدل چې دغه شان حالات یې خراب دي او ګډوډ یې پروت دی او هېڅ درک او طرف یې نشته بغیر د الله نه. دا زما ارزو وه چې تاسو ما وړاندې کړه او قبول یې کوئ. ماما دا راته ووایه دې ټیم کې ګډ شمېر مسافر تاسو ګوري ستاسو چې کومه دی نو دغه بیماري چې کله ده نو دا کله نه راغله او مطلب څونه وخت د دې وشو؟ د دې سبا دا 14 کاله وشو چې دا ما باندې راغله. خو زه د قرآن په ذریعه باندې ځان دمومه او هغه د قرآن برکت دی چې ماشاء الله پاک د قرآن په ذریعه باندې امداد کوي او په دغه باندې خپل وخت مونځ او داسې خپل دغه اشتهارات کوم. نو دغه زما ارزو ما وړاندې کړه تاسو یې واورئ. وسلام. ایکه خان ماما نن سبا که خبرو کې راشو هر سړی نن سبا ماشاءالله علم دی مفتی دی که سوشل میډیا وګورو هر سړی سم قاضي ښکاري. نو ایکه خان ماما زیاتر خلک ډېرې غټې غټې لافې کوي خو د غریب سره څوک مدد نه کوي. د غریب سره څوک په حقیقت کې د هغې کور ته نه راځي د هغې د ژوند د حالاتو نه ځان نه خبروي. نو دیو ته به څه پیغام ورکړي؟ عرض ما دا دی چې ډېر کارونه راغلي دي باجوړ ته خو د غریب سړي په حال باندې څوک ځان نه خبروي او کوم چې سرمایه‌داره خلک دي د هغو لپاره خلک کوشش کوي او خپل هغه دغه سپارش وړاندې کوي او د غریب سړي په هغه اواز نه رسېږي چاته چې ورسېږي او خپل ځان دا یو څه دغه نتیجه پیدا کړي. نو دغه خبرې مابرې تاسو ټول زموږ مشرانو ته واورېدلی شو او تاسو پې خپل یقین او باور وکړئ او قبول یې کړئ. ډېره زیاته مننه. کتونکو د ایکه خان ماما خبرې مو واورېدې او د هغې د زړه خبرې تاسو ته په خوله باندې راغلې. هر انسان که څوک غریب وي نو هغه چاته حل نه وي ځکه چې دا د الله د طرف نه یو امتحان. کله انسان غریب وي کله مالدار وي کله روغ وي کله بیمار وي په هر حال کې به مونږ شکر وباسو. د ایکه خان ماما چې کوم د جب نمبر دی د موبایل نمبر دی 0322 32 63 235. سلیمان سالار به تاسو ته دغه شیشه باندې هم ولیکي 0322 32 63 235.
په دې نمبر تاسو د ایکا خان ماما سره رابطه وکئ او چې د چا څه هم وس کېږي صرف د الله د رضا دپاره، ځکه جناب چې دغه حالات هم روان دي د ملک او دعاګانې هم د ټول پاکستان دپاره کوئ او د دې خلکو سره ودرېږئ. کیمرامین سلیمان سالار او کوربا احسان صادق لور کې اجازت د لوی الله په لوی امان. پاکستان زنده باد.